د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست په دې خپرونه کې موږ اووه لغته لرو په اووه جملو کې استعمالوو او له پښتو ژبې هم تاسو سره معنا کوو زموږ سره پاتې او له خپرونې څخه خوند واخلئ. Welcome dear viewers to our agenda. Today I want to talk about 7 words. We have 7 words and we use them in 7 sentences, and also I will translate these words and sentences in our Pashto language. In the name of Allah. Kaushit, gaukhana, kaushit, tabila, gaukhana. Farmers keep their beasts in the kaushit. Farmers keep their beasts in the kaushit. بزګران د خپل څاروي په ګوخانه کې یا طویله کې ساتي. Center مرکز. Kabul is the center of Afghanistan. Kabul is the center of Afghanistan. کابل د افغانستان مرکز دی. Customs عنعنات رسم رواج عنعنات. They are not habit to our custom. هغوی عادت نه دي زموږ په عنعناتو باندې. Cemetery قبر. Cemetery is our last home. قبر زموږ آخرنی کور دی. Cost قیمت. Don't think of cost. Think of value. قیمت ته یې مه ګوره، ارزښت ته یې وګوره. Conclusion نتیجه. We come to the conclusion that we should help him. موږ دې نتیجې ته راغلو چې هغه سره به کومک کوو. Dull کند پڅ. The knife was so dull that I could not cut the meat with it. چاقو دومره پڅه یا کونده وه چې ما ونشو کولی چې په هغه باندې غوښه ټوټه کړم. قدرمنو لیدونکو دا اوس زموږ د نن ورځې درس د لغتو په اړه هیله لرم چې ستاسو خوښ شوی اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.